السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول روغ او جوړ خوشحاله به وئ. له ټکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې له تاسو سره راغلی یم. ملګرو نن مې ستاسو لپاره یو ډېر خوندور اپلیکیشن راوړی دی. یتره مرګلي ما څخه پوښتنه کوي چې زموږ انټرنیټ موبایل کې کمزوری وي، یعنې زموږ موبایل کې انټرنیټ کمزوری کار کوي. نو نن ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن مې ستاسو لپاره وړی چې ستاسو د انټرنیټ سپیډ به ډېر تیز کړي. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې هغه ملګري چې زموږ د چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن ګورئ ملګرو، په هغه باندې به کلیک وکړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان راځي په آل باندې به کلیک وکړئ. دې سره به زموږ ویډیو هر وخت چې کومه زه نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به د نوټیفیکیشن په ذریعه زر تر زره در رسیږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښه شول نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو سیمپل یو اپلیکیشن ته ضرورت دی چې تاسو یې له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. که له هغه ځای څخه تاسو نسئ ډاونلوډ کولی نو په ډسکریپشن کې به ما تاسو ته لینک درکړی، له هغه ځای څخه یې تاسې ډېر په راحته ډاونلوډ کولی سئ. که ډسکریپشن نه در معلومېږي د ویډیو لاندې ویډیو په ټایټل لاندې کلیک وکړئ، لاندې مې نه چې کومه راخلاصېږي هغه ته ډسکریپشن ویل کېږي. هلته به ما درته د اپلیکیشن لینک اچولی وي، له هغه ځای څخه تاسو ډېر په راحته ډاونلوډ کولی شئ. نو راځئ ملګرو هغه لپاره ملګرو تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د نیټ بلاګ په نوم ده، بلاګر په نوم ده، تاسو پرې را ډاونلوډ کړئ. دا به اوپن کړو ملګرو. ملګرو هغه لپاره به اول دا کنیکټ کړئ، آن به یې کړئ. ملګرو چې دا مونږ کله کنیکټ کړو اوس دلته ملګرو که تاسې ملګرو اوس دلته یا پبجي گیم کوئ ملګرو یا فیسبوک ګورئ نو نور ټول به بند کړئ ملګرو، هغه یو به کولاو کړئ ملګرو. مثال دا رقم ملګرو تاسو ټول بند کړئ. که تاسو کوم لا پبجي گیم کوئ لا بل شی کوئ ملګرو تاسو به دا ټول بند کړئ. هغه کوم چې کوئ لا فیسبوک ګورئ هغه یو به آن پرېږدئ، نور به تاسو ټول ګول کړئ. نو ستاسو انټرنیټ سپیډ به یقیني ډېر زیات تیز شي. نو دا هغه ویډیو ملګرو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښ شوی نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ.